نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا وعرفت غزوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او معزو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تېرېږي. دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې وخت را رسېدلی دی. د وړاندې کولو لپاره یې زه روحاني ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یم. رب جل وعلا دې وکړي چې تاسو مو هم د پای تر شیبو ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب. معزز اوریدونکو، ابن اسحاق رحمه الله د بني قریظه د جنگ یو نمونه داسې وړاندې کړي. صفیه بنت عبدالمطلب د حسان بن ثابت سره له نورو ښځو او ماشومانو په شمول په فعنومي کلي کې ناسته وه. صفیه رضی الله عنها وایي یو یهودي راغی او له ټول کلي څخه ګر چاپیره تاو سو. دا هغه وخت و چې د رسول خدا صلی الله علیه وسلم او بنو قریظه و ترمنځ تړون مات سوی و او دوی په جنګ کې برخمن وه. له موږ سره کوم داسې سړی نه و چې زموږ دفاع وکړي. رسول خدا صلی الله علیه وسلم او نورو صحابه کرامو هم توان نه درلود چې د جنگ اوله کرښه ماته کړي او زموږ دفاع لپاره راسي. ما حسن ته وویل دغه یهودي ماته سم سړی نه ښکاري. دی چې له کلا څخه تاویږي ماته له خطره ډک ښکاري. ښایي چې دی نور یهودان خبر کړي چې موږ سره په کلا کې دننه کوم سړی نسته چې زموږ ساتنه وکړي او ته پوهیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور مسلمانان توان نه لري چې زموږ مرستې ته راسي. ولاړ سه او دی قتل کړه. حسان رضی الله عنه وویل قسم په الله ته پوهیږي چې زه د دې کار وړ نه یم. صفیه رضی الله عنها وایي ما ملا وتړله ولاړه سوم او یو کلک لرګی مې راواخیست او یهودي مې ورباندې څو کلک وارونه ووهه او د تل لپاره مې د هغه غږ خاموشه کړ. هغه مې قتل کړ او بیرته کلا ته دننه سوم. حسان ته مې وویل اوس ورسه او اسلحه خو ترې راواخله. زه ښځه یم، مناسبه نه ده چې پردي سړي ته ورنږدې سمه. حسان وویل زما یې اسلحه او سامان په کار نه دي. کله چې دې دومره توره وکړه نو له امله یې د ټولو ښځو او ماشومانو ژوند خوندي سو. که څه هم دلته یو مسلمان سړی نه و، خو د دې تورې له امله
یهودان په دې پوه شول چې مسلمانان د خپل کور له وګړو غافل نه دي بلکې په پوره ویښتیا ترې څار او دفاع کوي. نو له همدې امله یې بل ځل کلا کې بندو کسانو ته د ضرر رسولو نیت هم ونه کړ. مسلمانانو سره یې په جنګ کې د برخې اخیستو لړۍ دوامداره وساتله. تل به یې د اسلامي لښکر له دښمن سره مرسته کوله. همدغه وجه وه چې یو ځل مسلمانانو د دوی 20 اوښان چې د مرستې په مالونو بار وه ونیول. څه وخت چې مسلمانان د دوی له خیانت څخه خبر سول نو هڅه یې وکړه چې په اصلي حقیقت او واقعیت ځانونه پوه کړي تر څو له خبرېدو وروسته بنو قریظه سره یو بل نظامي حرکت وکړي. قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. دا چې درنو اوریدونکو همدا کار ترسره کړي نو د ترسره کولو لپاره د سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبدالله بن رواحه او خوات بن جبیر په شمول یو هیئت جوړ کړ چې یا د پیښه له نږدې وڅېړي. دوی ته یې وویل که چیرې بنو قریظه و رښتیا هم تړون مات کړی و نو عام خلک مه خبروئ، ما په اشاره پوه کړئ. خو که چیرې دا خبره درواغ وي چې هغوی تړون مات کړی او هغوی د تیر په څیر په خپل تړون ولاړ وي نو بیا راته د ټولو مسلمانانو په منځ کې خبر راکړئ. د هیئت غړي ولاړل او د یهودانو حالت یې له نږدې وڅاره. له څېړنې وروسته معلومه سوه چې خبره له هغې هم خرابه او تیره ده کومه چې دوی ته رسیدلې وه. یهودانو څرګنده دښمني کوله او مسلمانانو ته به یې په ډاګه ښکنځلې کولې. همدارنګه یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اړه هم بې ادبي کوله او ویل به یې چې موږ هغه د الله تعالی د رسول په توګه نه پیژنو. ټول خبر اوسئ چې زموږ او د هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ترمنځ تړون مات دی. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. درنو اوریدونکو، د هیئت کسان له څار وروسته بیرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وخواته ولاړل او ویې ویل څرنګه چې د عزل او قاره خلکو د رجیع له صحابه کرامو سره ټګي کړې وه کټ مټ هماغه شان ټګۍ ته یهودانو هم ملاګانې تړلې دي. د هیئت غړو هڅه کوله چې عام مسلمانان له نویو حالاتو خبر نسی خو بیا هم د عامو مسلمانانو پر وړاندې یو نوی مشکل ترسره سو. حقیقت همدا دی چې مسلمانان له نوي ناورین سره مخ وه. مخته ګړندی لشکر دی، دوی په هیڅ صورت کې د جنگ اوله کرشه نه سوی پرېښودی او شاته بنو قریظه دي چې حملې ته یې ملاګانې تړلې وي او مسلمانان یې د مخنیوي هیڅ کوم پلان نه لري. همدغه وجه وه چې مسلمانان له سخت کړاو او ویر سره مخ سول. د دې ټولو د پاسه بل کړاو دا و چې د مسلمانانو ښځې او کوچنیان د یهودانو په منځ کې بې پلانه او بې د ژغورنې له تدبیر څخه بند پاتې وه. همدغه وجه وه درنو اورېدونکو چې حالات سخت خراب، کړکېچن او بوږنونکي وه. قرآن کریم دا حالات داسې بیان کړي دي: بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ژباړه کله چې هغوی یعنی کافرانو له پاسه او لاندې خوا څخه پر تاسو برید وکړي او کله چې سترګې له ویرې او هیبت څخه راوختې
او زړونه مریو ته راغلل او تاسو د الله جل وعلا په اړه ډول ډول ګمانونه کول، په دې وخت کې پر مسلمانانو سخت ازمایښت وسو او په سختو خوځولو سره وخوځول سوه. په همدې حالاتو کې د منافقانو پټ حالات هم څرګند سول او خلکو ته معلومه سوه چې دوی منافقان دي. دوی به ویل محمد خو موږ سره وعده کوله چې د قیصر او کسرا خزانې به ترلاسه کړي، خو اوس حالات دومره خراب سوي چې هیڅ نسي کولی. لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح. درنو اوریدونکو، ځینو نورو به یې د قوم مشرانو ته ویل زموږ د کورونو امن خراب دی، موږ له مدینې څخه لرې یو، موږ باید د هغوی مرستې لپاره ولاړ سو. بنو سلیم د اسلحې کښېښودو نښې او نمونې هم ښکاره کړي وې. قرآن کریم دا حالات داسې بیان کړي دي: بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ژباړه: هغه وخت یاد کړه چې د منافقینو یوې ډلې وویل ای د مدینې خلکو، تاسو لپاره د پاتې کېدو ځای نسته، بیرته ولاړ سئ. او له دوی څخه یوې ډلې له نبي څخه اجازه واخیستله او ویل یې چې موږ کورونه خالي دي. حال دا چې خالي نه وه، دوی بل څه نه غوښتل مګر تښتېدل یې غوښتل. لښکر په همدې حال کې و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حال دا و چې کله د بنو قریظه له دغه خیانت څخه خبر سو نو سخت خفا او غمجن سو. ځان یې په څادر کې تاو کړ او د یوې موضوع او حل لارې په اړه یې فکر کوه. نورو مسلمانانو به چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حال ته کتل نو هغوی به هم خفه کېدل او دا خبره یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم او خفګان پرې سخت تمام سو. په ناببره توګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوړ غږ اواز وکړ چې د ټولو مړه امیدونه یې راژوندي کړل. ویې فرمیل الله اکبر، ای مسلمانانو زیری واورئ، خبر سئ چې د الله جل وعلا مرسته او کومک راغی. له دې وروسته رسول خدا صلی الله علیه وسلم د حالاتو د قابو کولو لپاره نظامی پلان جوړ کړ او امر یې وکړ چې ګرځنده ګزمه جوړه کړي. امر یې وکړ چې تاسو باید هر وخت د ګزمې په حال کې یاست تر څو یهودان پر کوچنیانو او ښځو په ناببره توګه برید ونه کړي. له دې سره په څنګ کې یو بل غوڅ دریځ یې هم په کار واچوه چې له امله یې کافران یو پر بل بې باوره سي او د هغوی یووالی له منځه ولاړ سي. دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدف ترلاسه کړي نو د دې لپاره یې داسې غوښتنه وکړه. د غطفان قبیلې مشران او مخور عیینه او حارث بن عوف د مدینې د حاصلاتو دریمه برخه په دې شرط ترلاسه کولی سي چې دوی دواړه خپل قومونه موږ سره د جنگ له میدان څخه شاته کړي. دوی باید شاته سي او موږ او قریش یو بل سره پرېږدي چې موږ ته یې څو ځلې زور او توان معلوم سوی دی. دوی د خپل قومونه شاته کړي چې موږ قریش ته یې بلې تاریخي ماتې سره هم مخ کړو. د رسول خدا صلی الله علیه وسلم د دې غوښتنې په اړه د صحابه کرامو ترمنځ مشورې وسوې. پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سعد بن عباده او سعد بن معاذ څخه پوښتنه وکړه تاسو د مدینې مشران یاست نو د مشرانو په صفت تاسو په دې اړه څه وایاست؟ دواړو وویل د الله جل وعلا رسوله
که تا ته په دې اړه د الله جل وعلا لخوا څخه امر سوی وي نو موږ یې بې له دلیل څخه منلو ته تیار یو. خو که تاسو په خپل فکر زموږ د ښېګڼې لپاره داسې کوئ نو داسې ښېګڼه نه غواړو. هغه وخت چې موږ او دوی ټول د بوتانو عبادت کوه او بوتان مو له الله جل وعلا سره شریکول، دوی هیڅ وخت د مدینې یوه خرما هم بې له بیې څخه مفته نه ده خوړلې، یا مو پرې خرڅه کړې او یا مو ورته هدیه کړې ده. نو اوس چې الله جل وعلا موږ له دوی څخه په اسلام برکتي او معزز کړو، موږ ته یې لار وښودله، موږ یې ستاسې په ملتیا قوي کړو، نو اوس څنګه دا امکان لري چې موږ د مدینې حاصلات هغوی ته ورکړو؟ قسم په الله چې خرما خو لرې خبره ده، د خرما یو ځنی یا مندکه به هم ورنکړو، بلکې موږ به هغوی ته خپلې تورې او د تورو ځلا ښکاره کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی خبره تایید کړه، بیا یې وویل ما دا خبره ستاسو د خیر په نیت کړې وه. فکر مې کاوه چې ټول عرب پر موږ او تاسو راټول سوي دي، نو دا چې تاسو میړني یاست او پروا یې نه لرئ نو دا تر ټولو غوره خبره ده. له دې وروسته الله جل وعلا غیبي مرسته وکړه او په غیبي کومک یې هر څه جوړ کړل. دشمن او د هغوی یوالی یې مات کړ او د سختې رسوایي په حال کې یې ټول وتښتول او خپاره سول. في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد درنو اوریدونکو، دا خبره داسې وه چې نعیم بن مسعود بن عامر الاشجعي د غطفان له قوم څخه و. دی مسلمان سو، خو په قوم کې پرې څوک خبر نه وه چې دی مسلمان سوی دی. د رسول خدا صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ویې ویل له ما څخه څوک خبر نه دی چې مسلمان سوی یم، نو که کار وي چې ترسره یې کړم. دته وویل سوه ته خو یو کس یې، کوم لوی نظامي کار ترسره کولی نسې، خو که ته کولی سې نو هڅه وکړه چې د دشمن په منځ کې بدګماني پیدا کړې. دا یو جنگي تکتیک دی او هر څوک چې جنگ کې غوره تکتیک استعمال کړي هماغه بریمن دی. نعیم بن مسعود رضی الله عنه همدغه شیبه بې له خنډ او ځنډ څخه د خپلې جهالتي زمانې ملګرو بنو قریظه ته ورغی او هغوی ته یې وویل زه باوري یم چې تاسو به زما پر دوستۍ شکمن نه یاست، ځکه چې ما له تاسو سره ډېر ښه وخت تیر کړی دی. هغوی وویل موږ پر تا باوري یو، ستا اخلاص موږ ته معلوم دی او موږ پر تا هیڅ شک نه لرو. بیا نعیم وویل خو تاسو باید پوه سئ چې قریش ستاسو په څیر نه دي، مدینه ستاسو ښار دی، هلته ستاسو مالونه او اولادونه دي، امکان نه لري چې تاسو دا ښار ډېر او په منډه پرېږدي. پاتې سوه د غطفان او قریشو خبره، نو هغوی له بله درکه او بل ځای څخه د محمد دشمنۍ ته ملاګانې تړلي او راغلي دي. تاسو یې په داسې حال کې ملاتړ کړی دی چې د هغوی ښځې او ماشومان دلته نه دي بلکې بل ځای کې دي. هغوی ته دومره خطر متوجه نه دی څومره چې تاسو ته متوجه دی. که د هغوی وسه ورسیږي نو له محمد صلی الله علیه وسلم سره هغه څه کوي د کوم یې چې هوډ کړی دی، او که وسه یې ونه رسېدله تاسو به محمد ته پرېږدي او بیرته به خپل کلي او کور ته ولاړ سي، نو دوی ته څه تاوان نه رسیږي. خو تاسو ځانونه پوه کړئ چې بیا به محمد صلی الله علیه وسلم له تاسو سره څه کار وکړي. هغوی وویل نعیمه خبره خو دې پخه ده، اوس ووایه چې موږ څه وکړو. نعیم وویل تر څو چې خارجي قوتونه یعنی قریش تاسو ته څوک ګرو در نه کړي تر هغې به په عملي توګه په جنګ کې برخه تاسو نه اخلئ. دوی وویل ډېره روغه خبره ده، همداسې به وکړو. د دې وروسته نعیم په تلوارۍ سره د قریشو خواته ورغی. هغوی ته یې وویل زه یقیني یم چې تاسو زما په ملګرتیا کې شک نه لرئ، زه یوازې ستاسو خیر غواړم. هغوی وویل هو خبره همداسې ده،
نعیم وویل تاسو باید وپوهیږئ چې یهودانو چې له محمد صلی الله علیه وسلم سره کوم تړون مات کړی په هغې خفا او پښیمانه دي. هغوی همدا اوس محمد ته ځواب لیږلی دی. له تاسو څخه به د ګروۍ په نوم ځینې کسان اخلي او محمد ته به یې وسپاري او هغوی به بیا د محمد په عملتیا ستاسو دښمني وکړي. زه تاسو پوهوم که یهودانو له تاسو څخه د ګروۍ په نوم څه کسان وغوښتل پام چې ور یې نه کړي. ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن درنو اوریدونکو، نعیم له دې وروسته د غطفانیانو خواته ورغی او هغوی ته یې همدغه خبره وکړه. د هجرت په 5م کال د شوال د میاشتې د شنبې په شپه قریشو یهودانو ته داسې خبر ولیږه: موږ په یو مناسب ځای کې میشت نه یو، هره ورځ مو آسونه او نور څاروي مړه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو هم راسئ تر څو موږ او تاسو په ګډه پر محمد برید وکړو او د تل لپاره یې ختم کړو. یهودانو په جواب کې وویل: اوله خبره خو دا ده چې نن د شنبې ورځ ده. تاسو ته معلومه ده چې یهودان د شنبې ورځې عزت کوي. هر چا چې د شنبې ورځې بې احترامي کړې ده نو له سختو او نه زغمونکو پیښو سره مخ سوي دي. دویمه خبره دا ده چې تر څو تاسو موږ ته څو کسان د ګروۍ په توګه رانه کړئ تر هغه پورې به موږ له تاسو سره مخ پر وړاندې په جنګ کې هیڅ برخه وانخلو. قریشو او غطفانیانو چې دا ډول ځواب واورید نو سخت حیران سول او ویې ویل: قسم په الله چې نعیم خو رښتیا ویلي وه. له دې وروسته یې بیا یهودانو ته ځواب ولیږه: موږ یو کس هم تاسو ته د ګروۍ په توګه نسو درکولی. بیا هم له تاسو غوښتنه کوو تلوار وکړئ او له موږ سره یو ځای سئ چې پر محمد برید وکړو. بنو قریظه وو چې دا خبره واورېدله نو ویې ویل: قسم په الله چې د نعیم خبره سمه وه، دوی خو موږ سره د دوکې اراده لري. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود. قدرمنو اوریدونکو، دا هغه څه وه چې له امله یې دواړه ډلې یو پر بل بدګمانه سوې. ډلې یې ګډې وډې سوې. ترمنځ یې د بې اتفاقۍ لوی توپان راپورته سو چې له امله یې د دوی حوصلې ماتې سوې. دا همغه څه وه چې مسلمانان یې په تمه وه او الله جل وعلا څخه یې د دې غوښتنه کوله. او ویل به یې: ای الله، زموږ د عظمتونو ساتنه وکړه او موږ ته له بې امنۍ څخه امن راکړه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم به هم وخت په وخت دعا کوله: ای د کتاب نازلونکیه او ای ژر حساب کوونکې خدایه، دغه قومونه مات کړه، خدای دوی مات او له ستونزو سره مخ کړه. الله جل وعلا د خپل رسول او مسلمانانو دعا او زارۍ قبول کړي. له یو پلوه د دشمن په صفونو کې بې باوري رامنځته سوه. ټول یو پر بل بې باوره سول او هر یوه د یو بل سپکوالي هڅه کوله. له بله پلوه الله جل وعلا خپل بل غیبي لشکر یعنی باد امر وکړ چې د دوی چاره وکړي. دومره تیز باد شروع سو چې د کافرانو د خیمو تنابونه یې وشکول او د کیږدیو مراندې یې له بیخه وایستلې. باد دومره تیز و چې د دوی هر څه یې تار په تار کړل. د خیمو ترپالونه یې بادونه په هوا کړل او دیګونه او کټوي یې د نغریو د پاسه چپا او پر بل مخ نسکور سول او هر څه باد له ځان سره په مخه یوړل. دا هغه څه وه چې له امله یې کافرانو سره بې له تښتېدلو بله لاره پاتې نه وه. له دې وروسته الله جل وعلا خپل بل لښکر یعنی ملایکو ته امر وکړ چې ځمکې ته ورسي او د کافرانو په زړونو کې د مسلمانانو ویره او رعب واچوي. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په همدې یخه شپه چې سخت تیز باد هم لګېده، حذیفه رضی الله عنه ولیږه چې د دشمنانو تازه حالات او معلومات راوړي. حذیفه رضی الله عنه د کافرانو خواته د څارنې په موخه ورغی. ګوري چې د کافرانو حالات ډیر خراب دي او هڅه کوي چې د بیرته تګ لپاره لاره جوړه کړي. حذیفه رضی الله عنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغی او هغه ته یې زیری ورکړ چې کافران د تښتېدلو په حال کې دي. سهار وختي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکتل نو ګوري چې دشمن د الله جل وعلا په قهر اخته سوی او بې مراده له میدان څخه بیرته تښتېدلی دی. میدان خالی پاتې و او الله جل وعلا په یوازې ځان د دشمن لوی لښکر ته ماتې ورکړه. الله جل وعلا خپله وعده رښتیا کړه، دشمن یې مات کړ. خپل رسول او مسلمانانو سره یې مرسته وکړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل وعلا په مرسته له څو قومونو څخه جوړ لښکر ته ماتې ورکړه او خپله له خپلو ملګرو سره بیرته روغ رمټ مدینې منورې ته ولاړی. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. معزز اوریدونکو، د کرا او باوري معلوماتو له مخې د خندق غزا د هجرت په 5م کال د شوال میاشت کې ترسره سوې ده. مشرکانو تقریبا یوه میاشت یا څه کم یوه میاشت مسلمانان محاصره کړي وه. د تاریخي روایتونو څخه معلومیږي چې د شوال په میاشت کې محاصره سوی، د شوال په میاشت کې محاصره شروع سوې وه او د ذیالقعدې په میاشت کې ختمه سوې وه. ابن سعد رحمه الله وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذیالقعدې د میاشتې په 23مه نیټه د چهارشنبې په ورځ بیرته مدینې منورې ته ولاړی. درنو اوریدونکو، د احزاب یا خندق غزا د بدني ځواک او توان جنگ نه و، بلکې دا ذهني، فکری او تبلیغاتي جنگ و، یعنی د روحانیانو او معنویاتو جنگ و. که څه هم په دې جګړه کې سخت او خونړی جنگ ونسو، خو بیا هم دا غزا د اسلامي تاریخ یوه غوڅه او فیصله کوونکې غزا ده چې له امله یې د کافرانو شان او دبدبه د تل لپاره ختمه سوه. دې غزا کې دا خبره په ډاګه سوه چې په ټوله نړۍ او په خاصه توګه عربي نړۍ کې هیڅ ځواک دا توان نه لري چې نړۍ کې نوی راځوغن سوی اسلامي خوځښت مات او له پښو وغورځوي. د عربو همدغه اخري او سخت زور و چې د مسلمانانو پر خلاف باندې استعمال کړ. له دې اخوا شونې نه وه چې عربان دي د مسلمانانو پر خلاف قوي او لوی لښکر جوړ کړي. همدغه وجه وه چې د کافرانو د دې ماتې وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ژباړه، له دې وروسته به موږ پر کافرانو بریدونه کوو. هغوی به په موږ د برید توان نه لري، برید به نسي کولی. اوس به موږ هغوی پسې ورځو او هغوی به په موږ پسې د راتلو توان نه لري. 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام درنو او قدرمنو اوریدونکو، نور به هم واورو، خو انشاءالله الرحمن په نورو خپرونو کې. نننۍ خپرونه او وخت هم دومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په درنه چوپړ کې پاتې سو. نو پر همدې ځای تاسو پر لوراند او مهربانه څښتن سپارو. موږ له خپلو نیکو دعاګانو مه هېروئ. پاتې شئ به مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا
نبوي سیرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.